باور وکړئ اوس د آیفون 15 لپاره ډیر معلومات شتون لري چې تاسو اړتیا لرئ کود کول او د آیفون 16 ترلاسه کولو دمخه پوه شئ. په شمول د آیفون 15 موډلونو لپاره بشپړ نوی ډیزاین په شمول آیفون 15 پرو میکس پورې غواړي. آیفون 15 په اړه ټول معلومات د راتلونکي څو اونیو کې شریک کړم چې موږ تر دې دمه پوهیږو او زه غواړم تاسو باور وکړئ اوس آیفون 15 لپاره ډیر معلومات شتون لري چې تاسو اړتیا لرئ. آیفون 15 د خپرېدو نیټه او قیمت د ځانګړتیاو سره توضیحات وړاندې کوم. همدا اوس په دې اړه معلومات شتون لري. په تاسو کې به ځینې وایي چې آیفون 16 حتی زموږ په لاس کې نه دی او تاسې د مخه له د آیفون 15 په اړه خبرې کوئ او ایپل حتی په دې محصول باندې کار هم نه دی پیل کړی. ښه زه اوس تاسو ته ویلی شم چې تاسو له حقیقت څخه لیرې یاست. ایپل په خپلو ډیری محصولاتو باندې کار کوي. دوی حتی خوښوي هم د مثال په توګه لومړی آیپډ په 2004 کې ځینې د پروټوټایپونو سره کار شوی و چې تاسو یې دلته په دغه عکسونو کې لیدلی شئ او دا واقعاً د نورو 6 کلونو وروسته په حقیقت کې نه دی راغلی. په 2010 کې په حقیقت کې ورته لومړی نسل آیپډ آر ماډل د سټوډیو جابز په خواشینۍ سره په 2011 په اکتوبر کې مړ شو. خو په 2013 ټیم کوک سره په مرکه کې به ورته کال کې چې د لومړی نسل آیپډ آر خپور شو. ټام وویل چې سټوډیو جابز د آیپډ هوایي ډیزاین خورا وړیا حتی که څه هم هغه په خواشینۍ سره 2 کاله د مخه مړ شو. زه فکر کوم چې تاسو ترلاسه کوئ. ایپل په دوامداره توګه په محصولاتو کار کوي. په راتلونکي څو کلونو کې راځي او دا مهال دوی د مخه په آیفون 15 کار کوي. د آیفون 15 مشخص او د هغه د بدلونونو چې موږ یې د لیدو تمه لرو. یو له لویو بدلونونو څخه به په ډیزاین کې وي او اوس د ایپل په تیرو 10 کلونو کې حتی ډیزاین قاعدې ته ساتل شوی دی. دوی ډیزاین د 3 کلونو لپاره وړیا ساتي او بیا یو نوی جوړ کړو. نو د مثال په توګه موږ د آیفون 14 سره یو نوی ډیزاین ترلاسه کړی او همدغه ډیزاین د 14S کې پای ته ورسېدی او آیفون 8 ته مو دوام ورکړی. مګر بیا موږ نوی ډیزاین آیفون 10 ترلاسه کړی. وروسته نه جی او زما په اند ایپل په هماغه کال کې د آیفون 8 لپاره ورته آیفون 14 ډیزاین ساتلی و او آیفون 2 ماډلونه هم درلودل چې ورته ډیزاین لري. مګر هغه څه چې زه یې ترلاسه کول هڅه کوم. بیا آیفون 11 ته وده ورکړه. بیا له 3 نسلونو وروسته بیا موږ به یو نوی ډیزاین ترلاسه کړی او دا په آیفون 12 کې، آیفون 13 کې او حتی اوس آیفون 16 کې وو. موږ 3 کاله وخت درلودی. بیا هم موږ ډیزاینونه. زه فکر کوم چې تاسو اټکل کوئ چې انځور په هرو 3 کلونو کې یو نوی ډیزاین جوړوي او د آیفون 15 به لومړی وي چې دا خورا نوی ډیزاین ترلاسه کوي. ډیزاین به خپله کېدای شي ورته من حالاتو سره سم وي. که څه هم ووایو چې موږ د ماک بوک پرو نوی میک بوک هوا سره ترلاسه کړی چې څو میاشتې د مخه راپورته شوی. مګر دا به لا هم د آیفون په څیر ښکاري چې موږ ته د لاس ځوان لخوا ویل شوي چې د آیفون 15 ټول ماډلونه به اوس هغه سوراخ، پنیچ او ګولۍ ډیزاین ولري لکه زموږ په څیر د آیفون 16 پرو ماډلونه ترلاسه کوي. مګر شتون نه لري. په مرحله کې د ډیزاین په اړه ډیر څه ویل کیږي. مګر په دویمه برخه کې د دې یادونه شتون لري چې ډیزاین به څنګه ښکاري او په هغه کې به بدلونونه راشي. موږ دلته په ویډیو جوړولو نو ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو چې چینل د سره سبسکرایب کړئ او خبرتیا زنګ ووهئ د آیفون 15 ډیزاین په اړه تازه معلومات ترلاسه کړئ. مخکې له دې چې زه دوام ورکړم اوس هر وخت
څخه ډیر ښه وخت دی چې یادونه یې وکړم چې ټول راپورونه او دا لیکنه چې تاسې یې دلته ګورئ 100% ثبوت نه لري چې دوی به دا نوی آیفون آی سره اشتیا وي. یوازې کولی شم د معلوماتو راپور وړاندې کړم، خو تاسې دا ویډیو ګورئ نو تاسې هومره په زړه پورې یاست لکه څنګه چې زه پوهیږم چې د راتلونکي نسل آیفون په اړه څه ویل کیږي. نو له دې سره د دې په اړه خبرې وکړئ د لیریز د نیټې او د بیا په راتلو کې. بیرته ویډیو ته راستون شو. له هر څه وروسته راځئ چې د هر هغه څه لنډیز وګورو چې موږ یې تر دې دمه پوهیږو. نو لکه څنګه چې زه دلته خپل ځان تکراروم دا خورا ابتدایي ورځې دي، نو د دې ځانګړتیاوې ډېرې برخې په راتلونکي کال کې بدلونونه ومومي. کله چې آیفون 15 راشي نو د عادي آیفون 15 سره پیل کول په اړه وي. 6.1 OLED ډسپلې بیا به په 2.5 ریزولوشن 1170 لخوا وي، که څه هم دا خورا احتمالي شتون لري چې اصلي عادي آیفون 15 په پای کې دا ځل د پرو موشن ډسپلې ترلاسه کړي. شاوخوا واقعاً ښه خبر و چې اورېدل به موږ د دې دننه 6 GB رام ترلاسه کړو. د ذخیره کولو پیل په 128 قابلیت وي او دا به په ټول د 1 ترابیت ذخیره کولو پورې لاړ شي. دا به د E15 چپ سیټ سره راشي او دا به هماغه چپ سیټ دی چې آیفون 14 پرو او 14 پرو میکس دننه دی، او دا ځل به ناروغ د 4 موثریت لرونکی سي پی یو لري، 2 فعالیت کورونه او 4 کور جی پی یو کور به 2 کې دننه تضمین شوی دی. بدن په المونیم بادي وي او شاته به 2 ګونې کمرې وي او بیټرۍ به د هغه څه سره ورته وي چې موږ یې لرو، همدا اوس شاید د 3095 ملي اف بیټرۍ اندازه وي او دا د دې آیفون بیس ماډل په 128 قابلیت وي. په $899 کې راځي. موږ به د آیفون 15 تر ټولو لوی معیاري آیفون په توګه یو ځل بیا 6.1 OLED ډسپلې د ریزولوشن سره ترلاسه کړو. 2728 لخوا 1280 بیا نو له یو پرمختګونو څخه په دا وي چې د 120 هرټز پروموشن ډیسک موږ به ورته 6 قابلیت رام ذخیره یا د 120 قابلیت په ټوله لاره تر 1 ترابیت پورې یو ځل بیا هماغه E15 چپ سیټ ترلاسه کړو چې ما یې په اړه خبرې وکړې. دا به موثریت کور 2 فعالیت نمرو لپاره سی پی یو وي او بیا به د 4 کورو جی پی یو په شا کې د المونیم ډبل کیمرې تضمین وي. او زه باید دا یادونه وکړم چې دا به ډیر احتمال ولري چې دا به ترلاسه شي. جی هغه سوراخ پنچ او همدارنګه له دې وروسته راځي چې آیفون 15 پرو ماډلونو ته لاړ شو. نو بیا به یو 6.1 ماډل وي او بیا به 2532 ریزولوشن 1170 یو لید ډیسک او د پروموشن 120 هرتز ډسپلې ولري. موږ به 8 قابلیت رام ترلاسه کړو او د ذخیره کولو اختیارونه په 256 قابلیت کې پیل شي تر 2 ترابیت پورې. دا ځل به راتلونکي نسل لپاره E15 چپ سیټ وي. شاوخوا $1099 کې راځي. نو په پای کې به موږ تر ټولو لوی آیفون لرو چې د آیفونونو تر ټولو حیوان دی له ټولو څخه، او دا به د
آیفون 15 پرو میکس وي. دا به 6.8 انچه وي. که تاسو غواړئ یو بشپړ انځور ترلاسه کړئ، په راتلونکي همدارنګه د لیکونو او راپورونو په اړه وروستي خبرونه ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ او د خبرتیا زنګ ووهئ. مګر دا اوس لپاره ملګرو دا وخت دی چې نو که تاسو د لیدو څخه خوند اخیستی وي، لطفا ډاډ ترلاسه کړئ چې د لایک بټن کلیک وکړئ.